پښتون ټایم کې مو په سلامونو هرکلی کوم. الله دې وکړي چې روغ او جوړ به اوسئ. له هر څه نه مخکې که تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د نړۍ و منع ځایونه، یعنی د نړۍ و هغه ځایونه چې انسانان اجازه نه لري چې د هغې لیدنه وکړي. اول، برازیل کې د مارانو جزیره. دغه کوچنۍ جزیره په 95 مایله واټن کې د سایو پایلو ښار د برازیل پلازمینې ته پرته ده او هیڅوک له دې جزیرې څخه د لیدنې اجازه نه لري. دغه جزیره ګرنډا په نوم نومول شوي چې معنا یې لوی سوځولې جزیره په نوم ده. څېړنو ښودلې ده چې دغه جزیره کې له 2 څخه تر 4,000 مارانو وجود لري چې خطرناک ماران یې افعی طلایي ماران دي. د دې مارانو زهر په بشپړ توګه وژونکي دي. دوهم، د لاسکو غارونه فرانسه کې. د لاسکو غارونه د فرانسې په جنوب غرب سیمه کې موقعیت لري او د بیلابیلو نقاشیو په درلودلو سره تر موږ وړاندې د تاریخي پیر په لرلو سره مشهور دي. د دغه پیچلو غارونو لړۍ تر 100,000 کاله ډیر تاریخي قدامت لري. خو له بده مرغه باید ویل شي چې له دې غارونو څخه د لیدونکو پروسه ځکه بنده شوه چې د دې ارزښتمنو تاریخي اثارو ته زیان رسیدو او په 1963 لمریز کال کې یونسکو له دې ځایه لیدل منع کړل. درېیمه سیمه 51 نوادا امریکا. ښایي د ځمکې د کورې پر مخ بله هیڅ داسې سیمه نه وي لکه د 51 صحرا سیمه چې په هغه کې د جاسوسي برخې نظریات نه وي ورکړل شوي او دلته دې د جاسوسي قوي مورال نه وي موجود. د 51 نوادا سیمه یوه پوځي قرارګاه ده چې په ټینګه سره ساتل کیږي او هیڅ عادي کس نه پوهیږي چې هلته څه رامنځته کیږي. د دې سیمې په هکله ډیر افسانوي کیسې مطرحه شوي خو څوک لا نه پوهیږي په دې سیمه کې فضایي څېړنې پر فضایي توغندیو او انسانانو ترسره کیږي. څلورم، شمالي سنتینل بنګال خلیج. دغه جزیره په غربي او جنوبي طرفونو کې د اندامان جنوبي جزیرې سره موقعیت لري چې د بونیامي په نوم سنتینل زسانو پورې اړه لري او له نننۍ ماډرنې زمانې سره هیڅ تړاو نه لري او هر څوک چې وغواړي په چټکۍ دې جزیرې ته ولاړ شي وژني یې. پنځمه هم ایټالیا کې د پولیګا جزیره ده. دغه جزیره د ایټالیا هیواد په شمال کې موقعیت لري چې پرېښودل شوې ده. نوموړې جزیره په 14 زېږدیز پیړۍ د قرنتین په نوم یادېده او هلته به یې د دردونو په ناروغۍ اخته کسان راوړل. همدا شان په 19 زېږدیز پیړۍ کې د رواني ناروغانو د ساتلو په نوم نومول شوې وه او دلته رواني ناروغان ساتل کېدل. د دې جزیرې د پرېښودلو په هکله ډېر څه موجود دي، یعنی له دې ځایه لیدنه نه ترسره کیږي او منع دي. شپږم، بیا هم ایټالیا د واټیکانو ارشیف. په دې ارشیف کې 15,000 هغه اثرونه ساتل کیږي چې د ډېرې تاریخي قدامت 8مې زېږدیزې پیړۍ ته رسیږي. په دې اثرونو کې هنري لیکنې، اتم د واده له منځه وړلو لپاره انګلیسي باچا او د میکل د شکایاتو لیک شتون لري. دغه ارشیف د پاپ د ملکیتونو څخه شمیرل کیږي او یوازې مجرب او نموتي څېړونکي ورتلای شي. د دې پوښتنیز ارشیف په هکله بېلابېلې انګیزې موجودې دي. په 9مه شمېره کې د چین شي هوانګ قبر ته مه ځئ. چین شي هوانګ د چین هیواد لومړنی امپراتور و چې د ده قبر د دې هیواد په شي اندرایي ښار کې د 56 کیلومتره په واټن کې د کتونکي یوازې د دې هدیرې څو ځایه کتلی شي او د دې ځای تر ځمکې لاندې برخې د کتلو او لاسرسي وړ نه دي. ویل کیږي چې هلته لاندې جالونه موجود دي چې د خلکو د ورتګ لاره نیسي. نو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. امید ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که مو ویډیو خوښه شوې نو چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه.